سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. طالبانو د میزان شپږمې په اړه په خپره کړې اعلامیه کې ویلي ډیر ژر به مو هیواد د یرغل څخه د خلاصون او خپلواکۍ ورځې ولري. فراه بالا بلوک کې یوه لویه پوسته سقوط او عسکري طالبانو وژلي او نور له ځانه سره ژوندي وړي دي. قومندان علي فور یو ځل بیا په حکومتي پوسته برید کړی. 4 پولیس ټپیان او ځینې نورې له ځانه سره ژوندي وړي دي. پکتیا کې د کابل ادارې 8 تنه عسکر طالبانو سره یوځای شوي. د آذربایجان او ارمانیا ترمنځ نښتو کې تر اوسه 2 چورلکې او 3 بې پیلوټه الوتکې نسکورې شوي. ناټو او اروپایي ټولنې افغان سولې سره د هر اړخیزو همکاریو ډاډ ورکړ. د پخواني اسرائیلي چارواکي د غلا پر مهال اخیستل شوي تصویرونه موندل شوي. پاکستان کې یو موټر کې رامنځته شوي اورلګیدنې ګڼ شمېر کسان مړه کړي دي. ایران وایي اسرائیلو سره د اړیکو تر عادي کېدو وروسته اماراتو او بحرین ته د دښمن په سترګه ګوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي یونان باید پوه شي چې ترکیه له خپلو حقونو یو ګام هم نه وروسته کېږي. د خبرونو پای.